دا و کال 2012 د مارچ 11 د شپې 3 بجې وې. په همدې شپه د کندهار په پنجوایی ولسوالئ کې د امریکایي ځواکونو بیلمبای نومي پوځي اډې څخه د رابرټ بیلز په نوم یو امریکایي مجهز عسکر د خپل مهماتو اخیستو وروسته په یوې هدفي توګه وځي. له همدې پوځي اډې څخه تر 1.5 کیلومتره پلي مزل کول وروسته د پنجوایی ولسوالئ الکوزي کلي ته رسیږي. دې کلي ته په رسیدو سره سم د محمد وزیر په نوم یو کلیوال افغان کور ته دروازه ورماتوي. د دروازې تر ماتولو وروسته دی هغه خونو ته ځان رسوي په کومو کې چې د کور نارینه، ښځینه او ماشومان ویده وي. دې خونو ته له رسیدو سره سم بیلز پر ښځو او ماشومانو د امپور ټوپک په وسیله ډزې کوي چې په ترڅ کې د محمد وزیر د کورنۍ 2 نارینه او د یوې ښځې د شهیدانولو سربیره ځینې ماشومان ټپیان کوي. بیلز تر دې وحشانه عمل وروسته دا کور پرېږدي او د څنګ بل ګاونډي محمد داود کور ته وړي. دې کور ته هم تر اوښتو وروسته سمدلاسه د محمد داود کورنۍ غړی یو پر بل پسې په ډزو ولي چې په دې برید کې هم د محمد داود د کورنۍ 4 ماشومان او یوه ښځه او یو نارینه شهیدان کیږي. دې وخت کې چې د ژوندیو چیغې او نارې دي او د شهید شویو په وینو د کور بېلابېلې برخې رنګ دي او هیڅ نه پوهېږي چې اخر دا څه او د کومې بلا لخوا روان دي. خو د بیلز غوسه لا هم نه سړېږي بلکې ځي پر مخ د نورو عامو کلیوالو افغانانو کورونو ته تر څو د دوی انګړونه هم په وینو سره کړي. بالاخره د وحشت په دې جریان کې رابرټ بیلز له الکوزي کلي څخه تر نجیبیان کلي رسیږي چې په دې کلي کې هم د نظر محمد، محمد نعیم او سید جان په نوم د عامو هیوادوالو کورونو ته په ننوتو سره ورته وحشیانه عمل ترسره کوي. د بیلز دا وحشیانه عمل دومره له کرکې ډک و چې خورا کوچني او کم عمره ماشومان یې په سر وویشتل او ډیرې جسدونه یې په ځمکه تر کشولو وروسته یو ځای کړل او تر دې وروسته د شهید شویو غړو لویو او وړو جسدونو ته اور ورکړ او وسوځول. د بریدونو په دې ترڅ کې د دواړو کلیو 14 تنه ښځې ماشومان او نارینه شهیدان کړل. د بیلز دې وحشانه عمل د سهار تر 5 بجو پورې جریان درلود او تر دې وروسته دی بیل کوم غبرګون څخه په خوندي ډول خپل پوځي اډې ته راګرځي. کله چې بیلز خپل پوځي اډې ته راوګرځید نو د خپل دې وحشانه حملې په اړه خپل ملګري یا هیڅ کوم افسر خبر نه کړ او په ډېرې چوپتیا سره خپل اډې ته راستون شه او هڅه یې کوله چې ځان عادي ښکاره کړي داسې لکه د چې هیڅ هم نه وي کړي. خو په پوځي اډه کې ځینې ملګري د هغه غیر عادي حالت، چال چلن او ناڅاپي تګ راتګ شکمن کړي وو. نه یوازې دا بلکې په پوځي اډه کې ځینو افسرانو د ده اړوند پوښتنې هم پیل کړې وې او هم د سهار له پیلېدو سره د سیمې هغه ناچاره کورنۍ چې له دې پیښې ژوندي بچ شوي وو افغان او امریکایي چارواکو ته د دې پیښې اړوند خبر ورکوي. خو اصلا دا پیښه دومره وحشیانه او ظالمانه وه چې بغیر له کوم ژور تحقیق څخه د سیمې خلکو او همدارس تر ټولنیزو رسنیو ځان ورسوو. We begin with breaking news. We now know the name of the soldier accused of massacring 16 civilians in Afghanistan. And we've learned Staff Sergeant Robert Bales is from the tri-state. Left his combat outpost alone and murdered 16 Afghan civilians in cold blood. Mostly women and children. Terry has charged Army Staff Sergeant Robert Bales with 17 counts of premeditated murder. He's accused of killing 17 Afghan villagers. په دې وخت کې امریکایي چارواکي اړ کېږي چې رابرټ بیلز ونیسي. بالاخره دا موضوع تر نړیوالو رسنیو رسیږي او د افغانستان په ګډون په نړۍ کې پراخ غبرګونونه راپاروي چې پکې د بیلز د محاکمې کېدو غوښتنې کېدلې. په عین وخت کې د امریکایي پوځ لخوا هم دا پیښه تاییدېږي. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې آخر ولې بیلز دومره لوی جنایت وکړ؟ ولې د ښځو په شمول کوچني بې ګناه ماشومان په دومره بې رحمانه ډول شهیدان او وسوځول؟ خیر دې پیښې ته بېلابېل ځوابونه ورکړل شوي دي خو تر ټولو ډېر غیر عادلانه ځوابونه ځینې امریکایي چارواکو او د بیلز مدافع وکیلانو په محکمه کې ورکول. د بیلز مدافع وکیلانو په محکمه کې د بیلز ژغورلو لپاره مختلف دلایل وړاندې کول تر څو د بیلز دا وحشانه عمل توجیه کړي. دوی دعوه کوله چې بیلز په افغانستان کې د 4 ماموریتونو په ترسره کولو سره د رواني ستونزو او سخت فشار سره مخ وو او هم بیلز د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ وو. د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو چې د دې جنایت له لوی لامل ته یې ګوته نیوله هغه دا و چې بیلز له خپلې پوځي اډې څخه تر وتو مخکې مخدره مواد او الکول څښلي وو چې د دې الکولو له دروند اغېز لاندې وو او خبر نه و چې دی څه کوي. دوی د بیلز ژغورلو لپاره تر ټولو لوی لامل همدا وباله. خو اوس یو بله پوښتنه چې دلته پیدا کېږي هغه دا وي چې که چېرته بیلز د مخدره موادو په نشه کې وو او له کنټرول څخه وتلی وو نو له اډې څخه د وتلو او بیرته راستنېدو په ترڅ کې باید د خپلو پوځیانو او ملګرو په وړاندې هم ورته عمل ترسره کړی وای ځکه چې دی په نشه کې وو له کنټروله وتلی وو. خو نه بلکې برعکس بیلز د خپلو ملګرو او پوځیانو په وړاندې هیڅ داسې اقدام ونه کړ او هغوی ته یې هیڅ ګواښ رامنځته نه کړ. دلته دا روښانه کېږي چې هغه یو ټاکلی پلان او هدف درلود. که دی واقعا په نشهیي حالت کې وو نو د هغه بریدونه باید غیر منظم او بې هدفه وای. خو نه د بیلز له کړنو څخه دا ثابته شوه چې هغه د اسلام سربیره د سیمې
کلتور او په ځانګړې توګه د افغانانو په وړاندې یو ډول دښمني لرله او همدې دښمني بیلز اړ کړ چې په شعوري ډول د بېګناه افغان ښځو ماشومانو او نارینه‌وو ژوند واخلي. د بیلز مدافع وکیلانو هڅه کوله چې د هغه بریدونه د نشهیي توکو استعمال او رواني ستونزو یا د جګړې فشار ته منسوب کړي، خو دوی ناکام شول. بالاخره د دومره لوی جنایت په وړاندې د افغانانو ترڅنګ د نړیوالو غبرګونونو د دې لامل شو چې امریکا رابرټ بیلز په پورټ لیونورث زندان چې په کانزاس کې موقعیت لري د ټول عمر لپاره په بند محکوم کړي، ځکه دا یو داسې جنایت و چې خبرونه یې په ټوله نړۍ کې خپاره شول. له همدې امله امریکا اړ کېږي ترڅو د رابرټ بیلز په وړاندې داسې اقدام وکړي، خو دا په دې معنی نه چې د بیلز جنایت لومړی یا وروستی و. تر دې مخکې او وروسته هم د ناټو لخوا په افغانستان کې داسې لوی وحشتونه د بېګناه ملکیانو په وړاندې شوي چې ساری نه لري. ناټو د خپل 100 کلن ماموریت په لړ کې په زرګونو عملیات ترسره کړل، که څه هم د دې عملیاتو په دقیق ډول روښانه کول ستونزمن دي، خو یوازې په کال 2019 کې د ځمکنیو عملیاتو پرته د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان په خاوره 2400 درانه بمونه غورځولي. دا یوازې د 2019 کال د بمباریو شمیره ده. په دې معنا چې د ناټو لخوا د 100 کلن ماموریت په لړ کې داسې وحشیانه عملیات او وړاندې بمبارۍ هم ترسره شوې چې له مخې یې د بېګناه ماشومانو په ګډون ښځې، ځوانان او سپین ږیرو سره له ټولې کورنۍ له منځه تللي دي، خو رسنیزې شوي نه دي او د خلکو له سترګو پټې پاتې شوي دي. خو لا هم ځینې افغانان شته چې بیا ځلې د امریکا اشغال ته خوښۍ څرګندوي او هیله لري چې تېرې شوې خونړۍ لسیزې یو ځل بیا تکرار شي. نور هر څه په خپل ځای، خو دا ډول افغانان باید د هغو قرباني شوي افغانانو پوښتنو ته راکش کړل شي چې تاسې په کوم اساس او په کوم سترګو غواړئ چې بیا ځلې مو د دې بې رحمه قوتونو قرباني کړئ. دا بمبار چې کېدی دا شپه دوی دا خوشحاله وه، لاسونه په نکروزې سره وه چې شهیدان سوه. راتله او نصرت هم شهیدان کړي دي. یو ګناه خو راوښی او وحشي ځنګلي د خدای په قهر باندې ککړ سي، د خدای غضب درته وکړي. په زوی زه نه لرم، دغه 3 زمن مې خلاص، نور نیما مې راسو. هر ماښام زه کور ته راځم، زمین ګور وینم، لمسی مې وینم. افغانان که په هر مشر سره راټول شي، خیر د همدې مشرانو هغه نیمګړتیاوې باید ورته په ګوته کړای شي له کومو چې افغانان په تنګ دي، خو بیا ځلې باید دا وطن او د دې وطن د خلکو په وړاندې هیڅ داسې زمینه سازي ونه شي چې د دې ډول وحشتونو لاس ته ولویږي، ځکه په افغان خاوره د بیا یرغلونو په لړ کې داسې ړندو بمباریو او پراخو عملیاتو په ورځني ډول د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ د افغانانو ژوند هم خورا بې ارزښته ارزان کړی و، ځکه خو پکې ډېرې داسې وحشیانه حملو او بمباریو ته هیڅ کوښښ او پاملرنه نه ده شوې چې تر ډېره دا حملې او بمبارۍ په ودونو، جنازو، کلیو، کورونو او عامو بنسټیزو ځایونو باندې شوي دي. خو ګورو چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ستر کوم جنایتونه ترسره کړي دي. که ستاسې یاد وي، په کال 2015 د اکتوبر په 3 د ناټو په مشرۍ د امریکا هوایي ځواکونو په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو MSF پر روغتون هوایي برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 42 کسان چې ډاکټران، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي وو شهیدان شول، چې د بې سرحده ډاکټرانو سازمان دا برید جنگي جنایت وبال، خو امریکایي پوځ دا برید د غلطو استخباراتو له کبله یوازې یوه تېروتنه وبلله او هیڅ څوک مجرم ونه بلل شول. Close air support to Afghan forces at their request. To be clear, the decision to provide aerial fires was a U.S. decision made within the U.S. chain of command. A hospital was mistakenly struck. دوهم په فراه ولایت کې هوایي برید. د 2009 کال د مې په میاشت کې په فراه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید وشو چې په پایله کې له 80 څخه تر 100 پورې ملکي وګړي شهیدان شول، چې د دې شمېرې ډېرې قرباني شوي ښځې او ماشومان وو. د دې وحشتناکې پیښې په تړاو هم څوک ونه پوښتل شول، بلکې دا هم یوه تېروتنه وبلل شوه. دریم د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ. په 2019 کال کې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یوه کلي کې د ناټو او افغان ګډو ځواکونو په یو عملیاتو کې د افغان کلیوالو پر کورونو برید کیږي. په دې پیښه کې هم ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شهیدان شول. څلورم د کندوز هوایي برید. په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د جرمني ځواکونو په امر یو امریکایي هوایي برید ترسره شو. امریکایي ځواکونو ادعا کوله چې د دوی پلان د طالبانو د تیلو ټانکرونو په نښه کول وو، خو برعکس پکې 90 تنه ملکي کسان چې د تیلو د اخیستلو لپاره هلته راټول شوي وو شهیدان شول. پنځم د وردګو ولایت. په 2008 کال کې د وردګو ولایت په میدان ښار کې د ناټو ځواکونو لخوا یو بل هوایي برید وشو چې په پایله کې ګڼ شمېر ملکي وګړي شهیدان شول. دا پیښه هم د خلکو لخوا په کلکه غندل شوې وه. شپږم د هلمند مساکله عملیات. په 2009 کال کې د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې د ناټو او افغان ځواکونو په عملیات کې هم ګڼ شمېر ملکي افغانان شهیدان شول.
ناټو ځواکونه په ځانګړي ډول د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د جګړې پر مهال داسې وحشتناک جنایتونه ترسره کړي دي چې په لسګونو زره ملکي وګړي قرباني شوي دي. په افغانستان کې د جګړې په اوږدو کې ټولو ښکېلو ډلې چې پکې امریکایي او ناټو ځواکونه، افغان ځواکونه او حتی طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم شاملې دي، دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي دي. د جګړې شدت او دوام په دې هیواد کې د ملکي خلکو لپاره ستر خطر جوړ کړی وو او په ډیرو پیښو کې د ټولو اړخونو لخوا ترسره شوي بریدونه، بمبارۍ او جګړهیز عملیات د بېګناه خلکو ژوند اخیستی. دې وضعیت د ملکي تلفاتو لویه کچه رامنځته کړې وه چې په هغې کې ښځې، ماشومان او سپینګري هم شامل وو. نو دا وه د امریکایي ځواکونو په جنایتونو باندې راټوله شوې د نن ورځې موضوع. په کمنټ کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ او کوم د اړوندو ویډیوګانو معلومات غوښتل چینل سبسکرایب کړئ.